نو دغه د ډراپ شپینګ ماډل دی او دغه هم ګټې وي. او بل چې دی مثلا که وغواړو چې نه زه هول سیل کوم یا پرایویټ لیبل کوم، زه پروډکټ د ما سره موجود وي، یعنی زه نه غواړم چې د بل چا پروډکټ خرڅ کړم، ډراپ شپینګ نه کوم. یو بای پروډکټس ان بلک سټور دیم ان، خو هدف دا دی د هولډینګ انوینټری نه عینا لکه هول سیل. مونږ تاسو پروډکټ اخلو، پیسې ور باندې ورکوو، پروډکټ ترلاسه کوو او بالاخره دغه پروډکټ مونږ تاسو ته آرډر راځي او مونږ تاسو خپل دغه پروډکټ پریپ کوو، شپ کوو مشتری ته او په دې ډول مخکې ځو. نو دا هم کولای شو، هم شاپیفای کې کولای شو، هیڅ کوم مشکل نه لري. نو که مونږ تاسو خپل مثلا موجود نه وو په یو اس کې یا بل کانټریز کې عملته پریپ سنټرونه موجود دي، مونږ تاسو پروډکټ ساتي او شپ کوي هم. چیرته مونږ تاسو پروډکټ فروشات ولرو نو دوی ته مونږ تاسو هغه ورکوو معلومات چې په دغه ادرس باندې دغه پروډکټ په دومره اندازه سره ولېږئ، بس دوی لګي او دغه کار مخکې ځي. ښه د دغې ګټې څه دي او تاوانونه یې څه دي د انوینټري د هولډ کولو؟ هایر کنټرول اوور کوالټي ان شپ. ښه هدف دا دی، صحیح ده، ګټه یې دا ده چې مونږ تاسو هر څه باندې کنټرول لرو. که چېرته مونږ تاسو هول سیل کوو، کوالټي د پروډکټ مونږ تاسو چک کولی شو، څومره ښه پروډکټ دی، څومره مشکل او نور مسایل، او شپینګ زر کولی شو. مونږ تاسو د بل چا سره کار نه کوو، بل چا پروډکټ نه خرڅوو چې هغوی هر کله ولېږلو، نه، بلکې مونږ تاسو مستقیما خپله لیږو دغه پروډکټ او هر څه کنټرول زموږ تاسو په لاس کې دی. او مارجنز هم په دې کې ګټه زیاته ده، پروفیټ یو څه نه څه د ډراپ شپینګ په نسبت په دې کې زیات، ځکه هغه د بل چا سره دی کمپټیشن پکې موجود وي. او توان یې دا دی چې مونږ تاسو باید مخکې له مخکې دغه پروډکټ پیسې ورکړو. شاید دا توان هم نه وي، خو بیا هم یعنی مخکې له دې چې مونږ تاسو پروډکټ خرڅ کړو ولې باید راونیسو. نو دغه انویسټمنټ باید مونږ ولرو ځان سره، او همچنان دغه سټوریج پیس هم کاست مونږ تاسو باندې راځي او ځینې نور مصارف. نو نور په عموم کې کولی شو هول سیل هم یا پرایویټ لیبل حتی کولی شو د خپل سټور له لارې مخکې یوسو. او بل هولډینګ انوینټري راځو بلې برخې ته، ماست ډو مارکیټینګ. او بل حتما باید مونږ تاسو مارکیټینګ ورته وکړو، یو دغه هم په دې کې موجود دی. کله چې مونږ تاسو وغواړو تر څو هول سیل وکړو، نو دغه پروډکټ مخکې نه دی مارکیټ شوی، یو ځل لپاره مارکیټ ته راځي، مونږ تاسو ور باندې پرایویټ لیبل کوو، نو طبعا مارکیټینګ مشتریانو ته اویرنس مونږ تاسو خپله باید ورکړو، دغه قیمتونه باید ورکړو. SEO اپټیمایز یور پروډکټ. اصلا کله چې مونږ تاسو هول سیل کوو نو مونږ تاسو باید ټایټل هم خپله ورته ولیکو، بولټ پوینټ، ډسکریپشنز، ایمیجز، عکسونه او ویډیوګانې. دا هم د خپل پروډکټ لپاره باید جوړ کړو تر څو خلک دغه ته لاسرسی پیدا کړي، وګوري او په دې باندې مثلا ځان ته یې واخلي. او بل مونږ تاسو باید یو بلاګ هم ولرو د دغه، ځکه دغه پروډکټ ګټې مونږ تاسو باید تشریح کړو، هر وخت لپاره معلومات اپډیټ خلکو ته ورکړو، اویرنس وکړو د دغه، تر څو خلک پوه شي دغه پروډکټ په استفادې او ګټو باندې، او بالاخره راشي مونږ تاسو نه دغه پروډکټ واخلي. نو دغه مسایل پکې دي چې کله مونږ تاسو خپله انوینټري ولرو نو دغه کارونه باید مونږ تاسو په خپله ترسره کړو. ځینې وختونه هر وخت هم ضرور نه ده چې باید مونږ تاسو مارکیټینګ یا کمپاین رن کړو، اکثریت وختونه اورګانیک ټرافیک هم راځي زموږ تاسو لپاره. یعنی اورګانیک په دې معنی چې د کمپاین یا د اډورټایزمنټ له لارې نه دی راغلی، بلکې سرچ یې کړی دی، زموږ سټور ته را رسېدلی دی.